السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته و مغفرته. محترم ستنه کړې ده چې په ښځو کې اولیاء الله سته که نسته؟ محترمه بالکل سته. لکه څنګه چې دوزخ ته ښځې و نارینه تلونکي دي، جنت ته هم دواړه تلونکي دي. الله جل جلاله دې مو اهل د جنت وګرځوي. الله دې زموږ ژوند سبب د جنت وګرځوي. د انس رضی مبارک څخه روایت دی، وایي ابدال 40 په نارینه‌وو کې راځي، 40 په ښځینه‌وو کې راځي. ابدال یو طبقه ده په اولیاء الله تعالی کې، هغه یو مقام یو منصب دی. هم انشاءالله الرحمن په درس تصوف کې د دې پوره وضاحت بیا درته وکړو چې ابدال دي، اوتاد دي، قطب دي، غوث دي، نقبا دي، نجبا دي. نو وایي 40 په نارینه‌وو کې راځي، 40 په ښځو کې راځي. کلما ماته، هر وخت چې د نارینه‌وو څخه یا د ښځینه‌وو څخه کلما ماته رجل، هر وخت چې مړ شي له دوی څخه یو نارینه، یا کلما ماتت امرأة، چې مړه شي له دغو ابدالو څخه ښځینه، الله جل جلاله پر ځای باندې بل مقرر کړي. حویل الفتاوه جلد نمبر 2 صفحه نمبر 40 الدرة الناجیه، الدرة التاجیه، باب نمبر 50 دې ته پوره وضاحت ورکړی دی. نو دا بیا د الله جل جلاله فضل دی چې پر یو چا باندې وسي، بس نو وسي. صحابه کرام مبارکانو کې تاسو فکر وکړئ، ډېر داسې صحابه کرام وه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقابل راوتلي وه د بدر په جنګ کې، لکه د ابوجهل زوی عکرمه رضی الله تعالی عنه. بل وخت بیا هغه مقام پیدا کوي چې ټول امت له صحابه او رابعد د عکرمه رضی الله عنه مقام ته نشي رسېدلی. وحشي رضی الله عنه هغه شخصیت و چې په احد کې راځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک یو ژوندی قریب شهیدوي. بل وخت بیا د الله فضل باندې وسو. وحشي رضی الله عنه هغه شخصیت څنګه جوړ سو چې د جنت اهل وګرځېدی. دا د الله ورکړی دی. نو ځکه شیخ مبارک وایي زما مرشد و پیر مې و، 10 کاله وایي ورسره خادم وم، ورسره روان وم. وایي د نسوارو پر کلي باندې رالو، واده و، یو ډولزن دی نسواراني دی ډول وایي. نو موږ راتېر سو، د دریا پر غاړه باندې کښېناستو. د دریا پر غاړه باندې چې کښېناستو، د شیخ مبارک وایي اودس وکړي، لمونځ یې وکړي، وایي بیا وصیت وکړي ماته چې زما ته الله جل جلاله معلومات راکړي دي، زه ځم د دنیا څخه ځم. نو هغه شی ولي بنو یا له ابدالو څخه یا به له اوتادو څخه یا به قطب. نو ماته وویل چې ورسه هغه ډولزن ته وراس چې ډول یې وه د نسوارا و. نو هم شیخ مبارک وایي زه رارسم ډولزن ته مال هلته زما شیخ دې غواړي. وایي د دغه ډول کښېښوي باره دا هېڅ نه ووایي چې اوس نو اوس پر کومه مې بیایي چیرې ځي رارسو. نسواراني چې زما د شیخ و هغه مرشد مبارک ته راورسېدی، باره زما شیخ ټول ورسه به دریاب کې په څنډه کې غسل وکړه. نسواراني ومارلی، غسل یې وکړي. شیخ مبارک ترلاسه کلمه د شهادت یې وروښوله، ایمان یې راوړ، مؤمن سو، مسلمان سو. و شیخ مبارک دا مسله داسې و، د اوبو تر وغورځوله، د اوبو پر سر دا مسله ودرېده، ورسه 2 رکعته لمونځ وکړه. هغه 2 رکعته لمونځ وکړي، باره یې خپله خرقه و چپانه ورکړه، و زه ځم بس ته زما قایم مقام یې. هغه عالم یې ما ورته وژړل چې 10 کاله مې خدمت سره وکړي، هغه ستا مسلک و مقام تا نن دغه ته ورکړي چې تر اوسه نسواراني و، ما دومره زحمتونه در سره وکول. وایي شیخ مبارک وایي تبسم و مسکا وکوله. دا زما په لاس نه دي، که زما په لاس وي خو ته مې پر ځای باندې کښېنولې. دا د الله جل جلاله اراده دغه سوې ده، ماته الهام وکړي
چې هغه نصراني به ستا قایم مقام وي. هغه نصراني روزم لاړې د زمانې یو بزرګ د زمانې یو نیک شخصیت جوړ شو. فضل د الله به غواړو الله دې خپل فضل را باندې وکړي، په خپل فضل دې الله وبخښي. موږ خو هغه څوک یو د زموږ اعمال د خپل عمل ته ګورم د هیڅ شي مستحق نه یو د دې دوزخ ماسې وه چې ور ومغورځي. خو الله ته مو وبخښه، مجرمین یو، ته مو وبخښه. نو دغه طبقې په ښځو کې هم سته، په نارینه‌وو کې هم سته. دا طبقات یې نخبه دا کتابو کې موږ ته رامعلومېږي دا قطب دی، دا غوث دی، دا ابدال دی، دا اوتاد دی، دا پلانه دی، دا پلانه دی. دا چې د غیب خلکو کې معلوموو دغه نو بیا زموږ تاسو کار نه دی، په دې بیا د الله دوستان پوهېږي. نو محترمو په ښځې کې د الله دوستانې سته، لکه څنګه چې په نارینه‌وو کې سته، په دې کې هم سته. الله دې مو د الله دوستان کړي، الله دې خپل فضل را باندې وکړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.